د پوهنتون درې شاګردانو خپلو کې پارټي نیولې وه. نو پارټي کې د سبا ورځې امتحان ترې هېر شو. ګپ شپ ټوکې ټکالې. سبا چې کله امتحان ته ورسېدلو ناوخت ورسېدلی و. نو هلته استاد ترې پوښتنه وکړله چې څه پېښه در وشوله، ولې ناوخته راغلله، امتحان نه خبر نه وی؟ نو هغه ویل ولا موږ خو په ټایم وخو موټر ټایر پنچر شو ځکه راباندې ناوخته شو. چېرته یې لاسونه هم تور راتور کړي وو جامو باندې او څو داغه نیولي وو لګولي وو تر څو د استاد هغه رحم خپل ځان ته راکش کړي. نو استاد ورته ویل صحیح دی، دا خو تاسو هوښیار شاګردان یې، حتمي دروغ نه وایې، کینې وخت به درک. نو استاد په پرچه کې 2 سوالونه راوستلي. اول سوال دا و چې خپل نوم ولیکئ او یو لنډ غوندې تعریف یو شی ترې غوښتی و او هغې ته 5 نمرې وې. او دویم سوال دا و چې کوم ټایر پنچر و. یو دغه سوال 95 نمرې وې. نو یو اول ټایر لیکلی و ښي طرف ته، دویم لیکلی و چپ طرف ته، دریم بل ټایر لیکلی و. خو هغه ځوابونه یې چې وو یو ډول نه وو. نو اصلي خبره دا دی چې مونږ باید خپل مسؤلیت، هغه که امتحان دی، هغه که وظیفه دی، هغه که کاروبار دی، هغه که د ژوند مسؤلیت دی، هغه باید جدي ونیسو او خپل مسؤلیت باید ومنو. په دروغو باندې تر ډیره پورې نشو چلیدلی.